السلام علیکم، زه یم اسماء اخلاص. امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړي. دا د سخي رستورانت په شوبه چوک کې. نو د دې مشهورتیا صرف او صرف د دې چینکو په وجه ده. دا چینکې تاسو ګورئ، د دې له وجې د دې مشهورتیا په ټول پېښور کې بلکې په ټوله KPK کې هم د دې دغه چینکې مشهور دي. په دې کې دی غوښه پخوي او تاسو کتلی شئ. دا وګوره څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا غوښه خلک ډېر زیات شوق سره خوري، که نری غوښه وي او که د مطلب غټ څاروي. دا وګوره داسې هم دا پخوي په ښایسته طریقې سره او دیو دغه په دغه خورین لوښي کې بیا دغه غوښه واچوي، نو د هغې ذایقه یو په ډبل وي، ډېر زیات خوند کوي او ډېر زیات ښایسته ذایقه ده. د دې برکت پکې هم ډېر زیات سیوا دی. دغه چینکې تاسو ګورئ دی د ورځې په حساب په سوونو دغه چینکي ختمي او په سوونو چې دی نه دي د کسټمرز راځي، دا په مینه سره خوري او د دې دغه سپیشلیټي ډیر زیات په درناوي سره دی مطلب دغه د داد او حوصله ورکوي. د تاسو کتلی شي په څومره ښایسته طریقې سره د دې دغه پخلی کېږي او وګوره مکمل غوښه نرمه یو نیم زیړو کې غوښه تیار شي که نه، نو هغه ډېره زیاته اومه خوند نه کوي. دا ښه ښایسته پخه وي، دومره ګڼ تعداد کې خلک راغلي دي. تاسو دغه حال وګورئ، تاسو د دې صفایانې وګورئ، د دې دغه رونق وګورئ. نو زه وایم چې تاسو به انشاءالله خامخا دلته ویزټ یو ځل ضرور کوئ. ټیک شو، خامخا ویزټ کوئ، تاسو ته به خوند هم درکړي، تاسو به دې نه مطمئن هم یې او دا وګورئ. بل دا ما په خپله هم ویزټ وکړو که نه د دې رسټورانټ، نو ما ته خپل ځانې هم ډېر زیات خوند راکړو. ودرېږه زه ګورم چې دې کې دغه چاول هم تاسو په دې کې ملاوېدلی شي. ښه دا سو لږ وګورئ دا چیک کوي. دا دی هغه چینک چې کوم کې دي غوښه تیاروي. دا دې کې چامپونه هم دي او پسته غوښه هم ده پکې. خو که زه یم که دې کې چېرته دي یو الو شامل کړي که نه، یو الو، نو هم به الو شي او هم به غوښه شي، نو نور به هم ښایستوالی د دې سیوا شي. دغه یو وړوکی سجیشن دی. نور تاسو ګورئ په ګڼ تعداد کې خلک راغلي دي، ځوانان راغلي دي، دلته راځي خوراک کوي او د دې ځای نه خوند اخلي. او ورپسې دغه زموږ میلمستیا وه چې موږ ته یې هم ډېر په درناوي سره میلمستیا راکړه، موږ ته یې هم ډېر زیات عزت راکو. او زه ټولو ته وایم چې خامخا دغه سخي رسټورانټ ته راشئ، یو ځل یې ویزټ کوئ او انشاءالله تاسو به دلته نه بالکل مطمئن او خوشحاله ځئ. نو دا وګورئ دې کې دغه چامپونه وي او دغه چامپونه بیا راوړي او تاسو ته یې داسې ډیکوریټ کوي. او بل دا د فلیټر هم دلته میلاوېدلی شي. تاسو وګورئ دا پکې ښایسته فلیټر د څلورو کسانو خو ښکلی کار کوي. او دغه د سخي رسټورانټ چې دی اډرس دی، هم په دغه اډرس باندې تاسو راشئ، یو ځل ویزټ کوئ، انشاءالله دلته نه به ډېر زیات مطمئن او خوشحاله ځئ.